ازماجي تقاضاها فرحان كدون له رحمته دون له معجزات سوا هدايته برحمته الكتاب القرآن ازماجي مخوان قرآن لمن داواري اول سلاب بنازرت بكو يرى باید ما بروانی یاد داشته باشه یا قرآن زمود و یا مسلمان روان دا باید بوید روان یرى باید روان بخوان دیده کو معنا باید دام کو دیده معنا زکو دیده تفسیر زکو دریم دیگه د معنا مطابق باید موږ عمل وکړو چې قرآن وايي اقیموا الصلاة صلات به وکړو ادا کوو آتوا الزکات زکات به وکړو لا تقربوا الزنا زنا به نه کوو هغې مطابق به عمل کوو دریم څلورم دا قرآن به نور ورته زده کوو قرآن ته به د امر کوم تعلیم نه کوي دا د قرآن حق ته به موږ راشو یہ تقاضا ہے قرآن یہ قرآن از ما مطالبه داره یه مردم یاد میگیریم خلقو ته جوړ کړو خپل بچیان بزرګان برادرزاده خوارزاده ولیلونه کلیوال شاګردان کشران د تعلیم په قرآن کوي قرآن ته به دعوت چلو قرآن یو نظریه لري یو عقیده لري قرآن یو نظام راوړي قرآن د ژوند په مختلفو شعبو کې تطبیق غواړي کورنۍ شخصي ژوند کورنۍ ژوند اجتماعي ژوند سیاسي ژوند اقتصادي ژوند دا د قرآن غوښتنې دي دې ته به موږ دعوت چلو که چا قرآن په کورني ژوند کې نه تطبیقول هغو ته به هدایت کوو که چا سیاسي ژوند کې قرآن نه راوړي دې ته به کار کوو دې ته به دعوت کوو د قرآن د دعوت په سلسله کې خامخا تاسو ته تکلیف رسېږي دا هېڅ امکان نه لري ځکه هر نبي آسماني کتاب راوړی ده هغو ته قوم ظالمانو دې تکلیف رسولی دی نبي علیه الصلاة والسلام مشرکینو د مدینې منورې نه هجرت ته مجبور کړو د مکې مکرمې نه هجرت ته مجبور کړو مدینې ته لاړ نبي علیه الصلاة والسلام از ظلم و ستم مشرکین و صحابه کرام از مکه و مدینه هجرت کړی موږ تاسو باندې کوم داسې تکلیفونه راځي دا حتمي ده دا ضروري ده دا د قرآن د دعوت سره دا لازم او حتمي خبره ده نبي اسلام باندې چې کله وحی راغی